کې چې کوم د ولسمشر اشرف غني او چیکینګ سرمنی وه خو اوس دلته په دغه باندې موږ ایثار کوو خبر رپورټ باندې موږ ته وایي چې نشئ دی تاسو نو بهرحال بطور غلام قوم چې یو کس په یو ملک ژوند کوي نو همدغه شانې چلند ورسره کوي. مهرباني مهرباني لکه تاسو ته چې پته شته چې دې بیا هم هغه کار وکړو چې تر اوسه پورې مونږ ایرپورټ ته راغلو ټیکټ هر شی اوکې شوي وو نو دې مونږ ایثار کړو چې تاسو نام ECL کې دی نو دا خو داسې دي چې کم از کم تفریق دی په دې ملک کې د دومې درجې شهري په حواله سره ټریټ کیږي سلوک کیږي نو مونږ خو اشرف غني ته مبارکبادي وایو په دې باندې او ټول افغان ولس ته وایو او ان شاء الله تعالی که زندگی و مونږ به خپل کار جاري وساتو.